بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په تېره ورځ کې موږ تېره ورځ خو نو اوس نه وه، یوه هفته مخکې موږ دغونه رخصتي کړې. یوه هفته مخکې موږ راغلي په سنیپ ټولز باندې مو کار کړی و. دا ټوله مو تقریبا سره وویله. نو د درس په ادامه سره که څه هم موږ هلته په پلان کې سنیپ ټولز نه و راچولی، خو هغه خبره دا وه چې مهم و سنیپ ټولز. یوازې حساب دا و چې ما کوم پلان جوړ کړی و په هغه کې زما څخه هېر شوی و. په دغه ځای کې نه سنیپ ټولز کمانډونه موږ نه دي راچولي. نو راځو نن د خیره په ډایمنشن منیو باندې کار کوو. سبا د خیره به بیا داسې وکړو پر سیکشن باندې به کار وکړو، واټر سپلای باندې به کار وکړو. صحیح دی. بل سبا د خیره به که ژوندي وو رابسو پر سټرکچرل پلان باندې به کار وکړو. وینډو منیو چې د یو څوک عادي شیان پکې کېږي هغه به د خیره ووایو سره، او بیا به نو لاړ اوسو امتحان به واخلو. امتحان چې مو واخلي د هغه څخه وروسته به بیا پر 3D باندې کار وکړو. که دا رقم کوئ چې مثلا د 2D او 3D امتحان یو ځای کوئ هم څه خوښه ده، که دواړه جلا امتحانونه کوئ جلا جلا هم څه خوښه ده. دا خپله مشوره پر وکړئ. صحیح دی. نو راځو نن د خیره سره دغه وایو ډایمنشن منیو وایو. راځو اول کویک ډایمنشن. د کویک ډایمنشن په واسطه سره موږ تاسو کولی شو اوس دا لاین دی څو ځایه پرېږدي نه. زه کولی شم دغه لاین ټوله څپه وکړم په یو وایر سره اندازه کړم. که زه چیرې راځم مینولي راځم پر لاینیر باندې کلیک وهم، راځم پر دې ځای کلیک وهم، بیا راځم دلته کلیک وهم، دا یو شی جوړ شو. بیا راځم کمانډ اخلم، دا راځم په دې ډول سره دا څه به کوم کیسه یو څه سره مغله کېږي نه. نو زه راځم د کویک ډایمنشن په واسطه سره دا ټوله څه کولی شم. اول به زه یو وایر راسم دلته، خو نو وروسته راځو. باید به زه یو وایر د ټیکسټ سایز ورته دغه کړم، یې څه غټ کړم. اوس به یو وایر د انچینګ کړو. اوس هم نه معلومېږي یا چې کرنټ هغه به زه خپلاوم، هغه به خپلاوم. موډیفای ته به راشو، دی به واړوو پنځه ته. اوس هم کوچنی دی. دا به لس کړو. صحیح شو. دا اشاریې بیا هم لپاره کمې کړو. دا رقم چې زه مثلا هر یو راځم جلا جلا دغه کوم ډایمنشن یې اخلم، یو څه ماته مغله کېږي. نو د هغه دپاره کویک ډایمنشن موږ لرو. اوس دی ماته وایي سلیکټ جیومټري ټو ډایمنشن وایي، هغه نسي شکل انتخاب کړئ چې ته غواړې اندازه یې واخلې. دغه یو مو سلیکټ کړئ. که ته اوس انټر ووایي تا ته یوازې دا یو اندازه کوي. که ته راسې دا بل انټر کې په دې ډول سره، که یو انټر یې او یا هم راځې دا رقم دا په راکشې په دې ډول سره. موږ اوس دلته راغلو 15 دانې ټوټل دی وایي، 15 ټوټې خطونه تا ته سلیکټ شوله. راځم انټر وهمه. کله چې مې انټر ووالی د هغه څخه وروسته موږ اول کنټینیو لرو. کنټینیو مطلب دا دی چې مثلا دا نقطه راغله تر دا ځای پورې د دې اندازه یې واخیسته، په دا ځای کې درته شو کوي. دا د دې ځای تر دې ځای پورې اندازه واخیسته، په دا مابینځ کې درته شو کوي. دا د کنټینیو کار دی. مثلا راځم زه کلیک وهم، دا څه به کوم کلیک کوم، دی وایي 2 متره دا دی، 4 متره دا دی. دا خو نو اوس په دغه باندې دی نه، په سانتي متر باندې دی. که څه هم هلته یونیټ په متر باندې دلته چې هغه ډېر غټ قیمت یې واخیستې، هغه په دې خاطر موږ یونیټ متر ورکړی وو، او دلته موږ د اندازې په 200 متر باندې ونیوې. نو په دې خاطر دا شکل نه ډېر غټ دی. نو دا د کنټینیو کار. دا به بېرته کنټرول زیډ کړو، بیا به راسو کویک ډایمنشن ته. دا به ټوله داسې سلیکټ کړو، انټر به ووهو. د دې څخه وروسته سټاګرډ حالت دی. سټاګرډ حالت دا به انټر کړو. دلته فاصله یې تر منځ باندې ډېره کمه ده. سټاګر حالت دا رقم حالت ته ویل کېږي. اوس دا د مابینځ د دې ځای تر دې ځای ډایمنشن واخیستې، دا په دې ځای کې راغلی. د دې ځای څخه مثلا تر دې ځای ډایمنشن واخیستې، په دې رقم سره راغلی. دې ته سټاګر حالت ویل کېږي. اوس که چیرې موږ څه وګورو دا یو لاین دی که نه، که اوس دلته راسو دا مې وینې 2 لاینې دي. په دې ډول سره دا 3 لاینې دي. د دې تر منځ دا فاصله چې ده دا ډېره کوچنۍ ده. دا فاصله بیا موږ اوس دلته د خیره سره وایو ډایمنشن بریک دی او ډایمنشن سپیس دی. دا به یو وارې کنټرول زیډ کړو. زه به راسم رابسم ښه. کنټرول زیډ دا باید زه په دغه کې کار کړم، په بیس لاین کې.
ښه اوس به ولاړ شو یوازې دلته ډایمنشن چې شي ډایمنشن سپیس اوس به دلته ویډیو ورکوم د لاس په اندازه سره اوس یې دا دی که موږ ورته وګوره څه دغه یې پیدا کړي نه یو څه اندازې سره پیدا کړي او اوس به راشو بېرته سټاګر حالت ته به ولاړ شو ښه راځو ډایمنشن ته کویک ډایمنشن راځو دا ټوله سلیکټوو انټر کوو یې اوس خو دا رقم حالت شو که چیرې موږ اوس دا ورته انټر کړو دا اوس هم سم هغه اندازې نه جاقص وي خو ترتیب یې دا رقم سره دی چې دلته دغه څه پکوي اوس مثلا لکه چیرې دا خط نه تر دغه ځایه پورې دا دغه خط دی اوس د جې څخه وروسته بیا دغه بل ډایمنشن څنګه سوی دی داسې جلا جلا راغلی کنټینیو چې هغه د جې ځای تر جې ځای پورې دا یوه اندازه کوي د جې ځای تر جې ځای بله اندازه کوي په ترتیب سره سټاګر حالت بیا داسې د مابین څخه یې راکړي د جې ځای تر جې ځای پورې دا یوه اندازه اخلي د جې ځای څخه مثلا را شروع کړی دی دلته د دغه معلومیږي او د جې ځای تر دا ځای پورې دا بل دغه سوی دی او اوس که چیرې بیا دلته راسو دا لاین یې بیا دلته اخیستی دی دا لاین وینئ دلته یې لاین اخیستی دی دلته یې دغه کړی دی وروسته مخته سیټینګ ته راځو سیټینګونه ورته چینجوو دا بیا کیدای شي ورې ښه معلوم شي هغه دغه کې باید کیدای شي معلوم شي نو راځو ښه دا لاین هېر شو کنټینیو ته راځو دا بیا سلیکټوو انټر وهو دا سټاګر له جې څخه وروسته بیس لاین سیسټم دی کله چې پر دې باندې کلیک وکړو بیس لاین به داسې کار کوي د یوې نقطې څخه د ډایمنشن اخلي د جې ځای تر جې ځای پورې دا مثلا دا خط اندازه کوي بیا د جې ځای څخه تر جې ځای پورې دا یو خط اندازه کوي بیا مثلا مبدا دغه یوه نقطه وي مبدا د یوه ده مګر دی دغه مبدا څخه د خطونو څه پکې اندازه کوي اوس هم دغه رقم کړي چې خو دغه چې دی دغه ډایمنشن سپیس چې دی دا ډېر کم ورته انتخاب شوی دی چې دا ولې مې ورته چینج کېږي دا باید انټر کړو د زبس په اندازه سره دغه وینې داسې د اندازې اخیستې دي خو د دغه ترتیب هم په دې ډول سره دی اوس وینې دوی ترمنځ فاصله سره راغله ترتیب یې په دې ډول سره دی چې دی د دغه د یوې نقطې څخه اندازه اخلي او کنټینیو خو موږ وویل چې دا خط د جې خطه پورې اندازه کوي بیا د جې نقطې څخه تر دا ځایه پورې دا بله اندازه کوي په دې ترتیب سره کار کوي ښه دا به بیا ایسته کړو د جې څخه وروسته کویک ډایمنشن دی به انټر کړو دا خو دا شی د جې څخه وروسته اورډینیټ به کوارډینیټ ته ویل کېږي کله چې موږ پر اورډینیټ باندې نو کلیک ووهو دی موږ ته د دغه نقطو هغه دغه راشي کوارډینیټ راته راشي کله چې زه پر ده باندې کلیک وکړم دا وایي د ایکس پر محور مثلا موږ د ایکس پر محور راغلی نه د ایکس پر محور د دغه موږ ته راشي هغه نقطه راشي دی وایي د ایکس د محور څخه دا مثلا دونه لرې دی دا دونه لرې دی دی به اوس وینئ بیرته د ایکس د نقطې څخه جې خواته راغلی دی وینئ دا په دغه ترتیب سره ډېرېږي دا موږ ته کوارډینیټ ځای راشي د جې څخه وروسته بل شی چې دی دا به یوازې راسو دغه به اندازه کمپیوټر نومونه پر لار نشي دا خو موږ اوس اورډینیټ ویل د جې څخه وروسته راډیوس او ډیامیټر چې دی هغه دغه دپاره دی د آرک او د راډیوس دپاره دی پسې ډاټوم پاینټ اوس خو موږ اوس د شروع نقطه دغه شی ورته دغه کړې ده نه ته اوس ډاټوم پاینټ د شروع نقطه غواړې که زه چیرې دا ورته کلیک کوم اوس راځي زما څخه دی مینولي ډاټوم پاینټ غواړي کله چې دی کلیک کوم د شروع نقطه یې چې شوله دغه ځای شو او د جې څخه وروسته ایډیټ دی کله چې ایډیټ ووایې ته کولی سې دغه نقطې نه دي دا خو اوس ډایمنشنونه د جې ځای اخیستل شوي دي د آلټ په واسطه سره ته کولی سې چې دلته څه وکړې نورې نقطې ور اضافه کړې او د ریموو په واسطه سره ته کولی سې چې دا نقطې بېرته ورڅخه چش کړې ورڅخه ایسته کړې کلیک ماجر باندې وایي هغه څه ته کېږي ایسته کېږي او اکزیټ په واسطه سره بېرته داسې څه کېږي د کمانډ نه اوس صحیح شو دا ایډیټ او پسې راځو سیټینګ دی سیټینګ دا هم دغه راځه رقم دی اینډ پاینټ ورته انتخابوي که انټرسیکشن ورته انتخابوي مثلا زه انټرسیکشن ورته انتخابوم دی څه پکوي داسې یو ډایمنشن راته اخلي که اینډ پاینټ ورته انتخاب کړي هم په هماغه ډول سره موږ ته چش کړي هغه اخري نقطه راته ډایمنشن اخلي دلته خو موږ اورډینیټ ته ولو کوارډینیټ یې ښکاره کړه نه اوس راځو په کویک سیټینګ کې موږ ته راډیوس او ډیامیټر درلودي که نه ډایمنشن
راځو زه دا شی ورته سلیکټوم انټر کوم. دغه نو دا نور یو کمانډ کار نور باندې کوي، یوازې راډیوس او ډایمیټر کار کوي. راځم که زه چېرې راډیوس ورته ماته شعاع ښکاره کوي او که زه چېرې راسم د ده ډیامیټر ورته وایم د ماته څه راته ښي، قطر یې راته ښي. دواړه پر یو ځای دي، نو دا به داسې سره دغه کړو چې بېرته راوځي. دا یې راډیوس او دا یې ډیامیټر شو. صحیح دی. د ډایمنشن څخه وروسته لاینیر دی. د لاینیر په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د دوو نقطو ترمنځ فاصله څه وکړو، اندازه کړو. دا دوې نقطې دي، په دې ډول سره دا چې شوه فاصله شوه. په دې کې داخلي کمانډونه ام ټیکس، ټیکس، انګل، هورزنټل، ورټیکل او روټیټډ دي. ام ټیکس په واسطه سره په دغه داخل کې چې کوم خط موږ وینو دا موږ تاسو کولی شو چې ایډیټ یې کړو. ام ټیکس او ټیکسټ موږ تاسو ویلي وو که نه. راځم زه چې کله پر ام ټیکس باندې کلیک وکړم دغه ټیکس ماته څه پکې راته ایډیټوي. زه کولی شم چې پر دغه ځای باندې اوس یو نوې ویډیو خپل اختیاري ویډیو ورته ولیکم. مثلا زه راځم 200 متر ورته دغه کوم که نه. کله چې زه دې دغه کړم دا ماته نور څه کېږي په 200 متر باندې بدلېږي. صحیح شو. راځو زه به بیا راسم د دغه ځای څخه تر دې ځایه پورې فاصله به واخلم. راځو دا وارې ټیکس کله چې ټي موږ دا رقم حساب دی. اوس ځینې وخت موږ دا په دغه کې ټریک دی، په اټکیج کې دا یو ټریک دی. اوس مثلا ته یو نمره لرې، په یو نمره کې دا مثلا ته یو خونه اندازه کړې، دا مثلا 4.5 متره راغله، 4.5 سانتي، 4 متره راغله، 15 سانتي راغله. نه ته چې هغه 15 سانتي ته تر شی یو څه بد خوند کوي، نه خونه یو څه خپل دغه څه وشته ووتله د معیار سره. 4 په شپږ کې خونه ده، نو برای چې دلته ډایمنشن ورته واخلي هغه 4.15 په شپږ کې لیکلي، نه نو ته غواړې هغه 15 سانتي ورڅخه ایسته کړې. د هغه دپاره ته راځې مثلا دغه ډایمنشن ته راځو، لاینیر اخلو، راځم دغه ځای دی، دا دوې نقطې ما کلیک کړې، دا 1.950 دی. دا زه څه په کوم 1.950 کوم. نو راځم څه به کوم ام ټیکس پر دې باندې کلیک وکړم. کله چې مې دا کلیک کړي دا ټیکس سلیکټوم، نو 1.950 لیکم، هغه 9 سانتي زه څه به کوم غورځوم. که ته کولی شې یو شی ورسره اضافه هم کړې، متر ورسره لیکلی شې لیکې. دا نور انټر کوو. ښه دا به بېرته بیک سپیس کړو. راځو ساده مازې کلیک وکړو. صحیح شو. دا 1.950 متر شو په دې ډول سره. نو بیا راځو دا کمانډ اخلو، دا ځای کلیک کوو، د دې څخه وروسته ټیکس ته راځو. که په ټیکس باندې کلیک کوو هغه هم دغه رقم شی دی. ساده مایسته څه به کوي دلته ویډیو ورته چینجولی شي. نو راځو زه ورته وایم چې دا 100 متره. فرق یې په چیش کې دی، فرق یې په دې کې دی که چیرې موږ ام ټیکس واخلو دی دا څه په کېږي، دا منیو موږ ته د ټیکسټ منیو راته راخلاصي. او که زه چیرې راسم په دغه ځای کې ټیکسټ واخلم دی ماته منیو نه راخلاصي، یوازې زه په دغه ځای کې نه دغه 1.9 ماتېږي، یوازې دا شی زه تغییرولی شم، منیو نه راته راخلاصي. د دې څخه وروسته بل شی چې موږ تاسو کله دا ډایمنشن واخلو، دا کمانډونه په نور ځایو کې تکرار راځي، نو بیا ولې نه تکراروو. انګل دی، کله چې راځو پر انګل باندې زه کلیک ووهو، راځه زه ورته وایم چې 45 درجې، دا ټیکس ماته څه به کوي 45 درجې اړوي. صحیح شو. راځم بېرته زه انګل ورته صفر کوم، بېرته ټیکس شو سیده شو. د دې څخه وروسته اوريزنټل او ورټیکل، دا یوازې داسې کار کوي چې دا خط ته اوريزنټل اندازه کوي که ورټیکل اندازه کوي. راځم کله زه په اوريزنټل باندې کلیک وکړم دا یوازې دا خط څه په کوي اوريزنټل اندازه کوي. او که چیرې راسم زه پر دا ځایو باندې کلیک ووهم هلته ورټیکل ورته انتخاب کړم، دا ټیکس څه کېږي یوازې داسې ساحه ماته اندازه کوي، داسې ساحه بیا ماته نه اندازه کوي. وینې که څه هم زه له دې نقطې تر دې نقطې راسم 0 دی، دا بیا ماته څه کوي لوړه نقطه راته اندازه کوي. ورټیکل ډول سره ماته ډایمنشن بیا اخلي. نو راځو بیا کمانډ ته راځو. دا کمانډونه دلته هم شته، په دا لاینیر باندې ډېر وخت ولاړ وي. پر دې ځای باندې زه کلیک وهم، د دې څخه وروسته روټیټډ دی. روټیټډ دا معنا لري چې اوس دا په 0 درجې دی، 45 درجې به ورکړم، دا څه کوي داسې ماته روټیټ کوي، نه په روټیټ ډول سره دا شی راته اندازه کوي. صحیح شو. دا شی موږ استفاده کوو، نو د دې لپاره موږ خپل دغه الاینډ ډایمنشن لرو چې هغه به موږ کولی شو چې هر ډول مایل خطونه څه وکړو په اندازه کړو. نو دا په ډایمنشن منیو کې، په لاینیر منیو کې دغه داخلي کمانډونه وه، ټول مو یو په یو سره وویله. د دې څخه وروسته راځو ډایمنشن منیو، په دې کې الاینډ، د الاینډ په واسطه سره موږ کولی شو چې مایل خطونه اندازه کړو. زه کولی شم دا خط داسې اندازه کړم. صحیح شو. که زه اوس چیرې دلته لاین ته راځم، نه لاینیر ډول ته راځم، دا خط که زه چیرې داسې کلیک کړم دی ماته داسې اندازه کوي او یا یې داسې راته اندازه کوي. نه د کوارډینیټ سیستم دی، چې کارټیزن ورته وایي که چې ورته وایي کوارټیزن سیستم دی، نه ایکس وای پر محور باندې، او دا په پولر ډول سره دی. پولر خو موږ وایو چې په وتري ده، نه
په وتري ډول سره دا شی موږ ته اندازه کوي. نو کله چې رالو پر دې ځای مو کلیک والی الاین ته چې رالو دا بیا هغه داخلي کمانډونه لري. صحیح شو. ام ټکسټ او انګل نور خو ته معلوم شي کار په څه ډول سمونه دا شی به درته ایسته کو. ډایمنشن مینیو د څه خبره سره آرک لینث دی موږ کولای شو چې یو آرک څه په اندازه دا یو کوس دی ته کوای شي دا کوس څه په وکه په اندازه کې داخلي کمانډونه دغه شی چې یو شی چې دی یو پارشل یو بل لیډر دی. کله چې دا ډایمنشن داسې اخلم نه دلته یو بل داسې یو د شی سره پورته کیږي چې هغه ته لیډر ویل کیږي نه لیډر یې ځنه او پارشل چې دی هغه ته په مینولي ډول سره یو دا نقطه او انتخاب یو دا نقطه انتخاب ته ډایمنشن اخلي. راځم زه پارشل کلیک کوم یو دا نقطه ورته وایم یو دا نقطه صحیح شو آرک مې واخیستی او یا هم زه راځم دا کلیک کوم پارشل ورته انتخابوم زه دا وایم مثلا دا نیمه پرې د آرک څخه کوم اندازه کوم دا د پارشل کار شو. او لیډر خو نو موږ تاسو ویل چې موږ تاسو څه کوي یو بل دغه ورسره اضافه کوي دلته نو لیډر انتخاب کوم دا انګلر دی آرک لین ته راځو دا شی مې واخیستی لیډر دلته نو لیډر نشته دی دا د لیډر دا خط ویني دا سپین خط دا هغه لیډر دی نه چې دی مثلا دغه کې داسې یو دغه ورته ورکوي غشي او ترکی چې مثلا د جیز د آرک اندازه سوی صحیح شو. ډایمنشن د جیز څخه وروسته موږ تاسو اورډینیټ موږ لکه مخکې چې دا موږ تاسو ته دغه راشي د وضع کمیت پر سیستم کې موږ تاسو ته د یو نقطې هغه د ایکس وای په محور باندې هغه فاصله راشي. کله چې زه پر دا باندې کلیک وکړم راسم د دغه نقطه ورته واخلم دا دی اوس ماته چې شي دا مثلا د ایکس پر محور باندې دی دا وای پر محور باندې به دی چې شو واوښتي 302 راځي دا د ایکس پر محور باندې دې طرف ته دوه راغلی دا موږ ته کوارډینیټ سیستم راته شي قرار محور چې ته غواړې هغه شی ته دغه کوي. د دې څخه وروسته راډیوس دی د راډیوس په واسطه خو نو موږ تاسو کولی شو چې د دایرې د کوس چې معلومه کړو شو عمل بیا ام ټکسټ انګل هغه د تکراري دغه کمانډ کوي. ډایمنشن د دې څخه وروسته ډایمیټر دی ډایمیټر په واسطه سره موږ کولی شو چې د یو دایرې یا د یو دغه کوس دغه معلوم قطر معلوم. انګولر دی د انګولر په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې یو زاویه معلومه کړو. راځه زه په ډایمنشن کې راځم انګولر ته کلیک ور باندې وهم دوه لاین ورته انتخابو یو دا لاین موږ تاسو څه کولی شو زاویه په اندازه کولی شو صحیح شو. په هر خوا چې ته زاویه وغواړې هغه خوا ته څه کولی شي اندازه کولی شي. د دې څخه وروسته انګل خو نو موږ تاسو ویلي چې دغه نیوې چې موږ تاسو وینو دا ورته روټیټي یو بل شی چې دی کوادرانټ دی کوادرانټ یا بل څه شورته ویل کېږي په وضعیت کمیت په سیستم کې هغه څلور چشت دیکات سیستم مثلا موږ تاسو کچېرې داسې کوارډینیټ سیستم ولرو هغه څلور دغه شي ما څخه ولې نوم څلور محوره دغه لکه مثلا ساین کوساین په جې کې مثبت دی بیا مثلا ساین په جې کې مثبت دی دا چش د جې چش وایي داسې یو بلادي نوم اوس روبا دغه شی وو دغه څلور دغه نه اوس کچېرې موږ تاسو راسو زاویه دغه کوو اندازه کوو خو نو سر مخلاص نوم د ګرد دی ښه راځو یو دا لاین انتخابو بل دا لاین انتخابو دا خو زاویه سوره په هرې خوا ته چې ته وغواړې زاویه دغه که چېرې کوارډینیټ انتخاب کې هغه به ته یې وایې دغه ورته انتخابوې هغه روبه به ورته انتخابوې بره بیا تا ته وروسته دی ډایمنشن بلې خوا ته نه اړي مثلا ما دا روبه انتخاب کړه نه اوس که زه چېرې هرې خوا ته ولاړ شم دی ما ته یوازې چش کړي د دغه روبې دغه راته ښي که چېرې که څه هم زه دا کوس مې غټ کړي مګر دی یوازې ما ته د دغه روبې چش راته ښي هغه د زاویه راته ښي صحیح شو دا یوازې موږ ته چش کړي هغه روبه مو راته محدودوي تر مخکې موږ تاسو کانفینج نه وو محدود نه وو اوس محدود شو دا اوس موږ تاسو انګولر د جې څخه وروسته بیس لاین دی بیس لاین لکه مخکې چې مو ویله زه راځم مثلا په دغه ډایمنشن سره د جې دپاره کله چې موږ بیس لاین او کانټینیو کاروو د هغه دپاره باید موږ یو لاینیر اخیستی په دې ډول سره دا لاینیر مو واخیستی د جې څخه اوس زه بیس لاین عملي کولی شم که چېرې ما دا لاینیر نه اخیست بیس لاین زه استفاده کولی نه شم پر دې باندې کلیک وهم اوس زه راځم دا داسې کلیک وهم په دې ډول سره صحیح شو اوس مبدا دغه ځای دی مګر دغه مبدا څخه د نور ډایمنشنونه یې واخیستل صحیح شو دا سو بیس لاین په بیس لاین کې یو سلیکټ لرو یو انډو لرو د سلیکټ په واسطه سره ته کولی شي چې هر ډایمنشن دا ډایمنشن چې واخیستی پر دې باندې کلیک کوئ اوس بیس لاین د جې ځای شروع کېږي
هغه ډایمنشن چې ته ورته سلیکټ کړې بیس لاین هغه ځای شروع کېږي او اټو خو نو موږ تاسو پوهېږو چې دلته یو کمانډ دی چې کېږي شاته ځي ښه د دې څخه وروسته موږ تاسو بل کمانډ زه به راسم ډایمنشن مینیو د هغه څخه وروسته کنټینیو لرو کنټینیو موږ تاسو زیات استفاده کوو نو کله چې پر ده باندې کلیک کوو د دغه ځای څخه یې دغه شروع ده راځم په دې ډول سره زه دلته کلیک وهم دلته کلیک وهم پر دا ځای باندې کلیک وهم دلته ما ته چې شوه کړله دغه ټولې اندازې راته په یو ځل یې راته اندازه کړلې صحیح شو دا او کنټینیو د دې څخه وروسته ډایمنشن سپیس لرو او ډایمنشن بریک ډایمنشن سپیس لکه مخکې چې مو ویل دغه بیس لاین چې ګورو دا خطونه ډېر سره نږدې دي د ډایمنشن سپیس په واسطه سره موږ کولی شو چې دا خطونه څه وکړو سلیکټ ډایمنشن سپیس دا ډایمنشن ما سلیکټ کړي انټر وهمه دا ولې بلاول د کمانډ اوس no dimension space ولې ما واخلې ښه ال به انټر کړو یوازې به خپل ډایمنشنونه سره سیټ کړو دې خواته به 10 متره په اندازه راسو دا یې پرې خط جوړ کړي نه راځم زه به یوازې لاینر واخلم راځو بیس لاین به پسې سلیکټ کړو دلته دا د وینې ښه ماتل شو هغه ځای کې نه پرېږدو سټیک کې ته ډېر راغلی پسې شو دغه فاصلې چې دغه فاصلې یو د بل چې موږ سور کوو دې ته ډایمنشن سپیس ویل کېږي نه دا ډایمنشن سپیس راځو یو ډایمنشن ورته سلیکټوو کله چې مو دا انټر کړئ دا بیا پاته کړئ سلیم ډایمنشن سپیس ښه دا زه چې ډایمنشنونه ګرده دغه کېږي سلیکټ کېږي بیا وروسته انټر کېږي اوس ته فاصلې وکړو کولی شو مخه موږ یو انټر کړئ هغه مو سپیس ورکړي ګرده مو سلیکټ کړله اوس دی په اټو ډول سره مثلا دې ته یو سپیس ورکړی دی زه اوس راځم په مینولي ډول سره څه به کوم سپیس ورکوم اوس زه راځم د 2 په اندازه سره 2 به بیخي ډېرې 0.2 په اندازه سره سپیس ورکوم صحیح شو په ټولو ته یې په مساوي اندازه سره هغه سپیس ورته ورکړئ که چیرې بیا راسو دا شی سلیکټ په دې ډول سره دا انټر کړو او 0.8 په اندازه سره سپیس ورکړو صحیح شو په ټولو په اندازې سره په مساوي اندازه یو سپیس ورکړو زه به یو لاین داسې پورته کړم او د دې لپاره به زه داسې ډایمنشن واخلم په دې ډول سره اوس که دا ډایمنشنونه موږ څو ګورو دا یو پر بل یې چش کړي سره کته کړي دي په بل کمانډ موږ ډایمنشن بریک لرو د ډایمنشن بریک په واسطه سره موږ کولی شو چې یو ډایمنشن بل ډایمنشن سره بریک راځم پر دې باندې کلیک ویم پر دې باندې کلیک ویم دا ډایمنشن څه په وکړي بریک یې کړي اگر دا بیا پاته دی نه د هغه دپاره بیا موږ تاسو ته ملټیپل لرو کنټرول زید ډایمنشن ته راځو ډایمنشن بریک ملټیپل کلیک کوو دا سلیکټ کوو دا سلیکټ کوو دا سلیکټ کوو د هغه درې دي که نه انټر کوو یې اوس دی ورته سلیکټ کوو ټوله څه پکې ټوله ورته بریک کوي صحیح شو دا اوس موږ تاسو ډایمنشن بریک د دې څخه وروسته راځو ملټي لیډر لکه مخکې چې مو ویلي وو داسې کار کوي چې یو ځای ته موږ تاسو وضاحت ورکوئ نو ملټي لیډر مو کاروئ نه مثلا دغه نقطه ده راځه دا ځای ورته سلیکټوئ اوس دلته ته څه شروع کړئ ټیکسټ ډسکرپشن ورته وکړئ نه دا ملټي لیډر شو نور نو دی موږ تاسو ډېر نه کاروو نو په دې خاطر یې دغه ځینې داخلي کمانډونه نه وایي په دې کې 3 داخلي کمانډونه چې یو د داخلي کمانډ چې دی لیډر لینډینګ فرسټ دی مثلا په دې معنا سره دی چې هغه کوم ځای چې تاسو سلیکټ کړئ د هغه ځای څخه دی ټیکسټ شروع کړي هغه دغه یې دې خواته وکړي نه د دې کمانډ به ووځو راځو دلته خو نو اوس دغه بل ورته انتخاب شوی دی لیډر رو هیډ فرسټ اوس دا د رو هیډ دی نه دا را ده دا هیډ دا سر دی اوس که چیرې دا شی ورته کلیک کړو دا اول دغه سر شروع کېږي وروسته ټیکسټ شروع کېږي اوس خو موږ ستا بل کمانډ زده کړي دلته به راځو دا شی باندې اپلای کړو پر دې باندې کلیک ووهم دلته وینې دا د را هیډ اول شروع شو نو اوس ته راځي دلته څه پکې ټیکسټ شروع کړئ او بل شی چې و لیډر لینډینګ فرسټ اول ټیکسټ شروع کېږي وروسته دغه شروع کېږي زه راځم پر دې کلیک کوم دلته مثلا ټیکسټ راوړم څه به کوم په دې ډول سره دا یو د بل متضاد استعمال دی او کانټینټ فرسټ
اول خط دی، بیا وروسته چې شروع کېږي دا مثلا خط دی. هر ځای چې ته د خط لپاره ځای انتخابوې، دلته چې د خط لپاره ځای انتخاب کړي او کله چې دا انټر کړي د جې څو وتلي، اوس ته څه پکې راوړي، دغه پکې سلیکټ کړي په دې ډول سره. صحیح شو. د جې څخه وروسته دا ملټي لیډر ټولرنس دی. کله چې پر دې باندې کلیک وکړو، کله چې موږ یو ډایمنشن واخلو او یا هم دلته دا رقم دغه جوړ کړی وي په سټرکچرل پلان کې، داسې مثلا دا زموږ یو کالم دی، په جې کې بیا داسې سیخان راغلي جې په دې ډول سره دا به ارې ورته کلیک کړو. ارې مو ویلې وه 4 دانې سیخان زه ورته کوم او دلته زه راځم فټ انتخاب کوم په دا اندازه سره. صحیح شو. دا شی به پسې کاپي کوم. په دې ډول سره دا سیخان موږ ته دا مثلا یو کالم دی، دا سیخان دی. اوس کله ته دې ته یو ډسکرپشن کاږې نو راځو ډایمنشن مینیو ته. په ډایمنشن مینیو کې دلته موږ ټولرنس لرو. په ټولرنس کې ته کولی شې چې دلته یو سمبول ورته انتخاب کړې. هر سمبول چې ته مثلا ورته انتخابوې، نیمه دایره ده، دایره ده، هر شی چې ته ورته انتخابوې نه سمبول بله موږ دلته ورڅخه ایسته کړو. دلته بیا ته ډیامیټر ورته انتخابولی شې، د سټیل ده نه. دلته ته ورته کار دی چې مثلا 8 ملي سیخ 8 دانې سیخان چې په 15 سپیسینګ سره دا شی ته اوکې کړې. کله چې اوکې کړې دا مثلا په نږدې اوس دا چیش شو 8 ملي سیخان چې 15 سنټر چیش دی سپیسینګ دی. دا خو دغسې یو شی موږ جوړ کړئ، یعنې دا شی چې دی په دې شی کې دا شی جوړېږي. په دا ټولرنس کې موږ کولی شو چې دا رقم یې جوړ کړو. ته کولی شې چې څو دانې سمبولونه په یو وارې سره جوړ کړې. دا هغه هر یو چې کلیک ورباندې وکړې دا چیش دی سمبول دی. ال معنا لینت دی. ته کولی شې دا بیا ډیامیټر راغلی، متر دی، او اس نو نه پوهېږم چیش دی سکویر متر مربع یا داسې یو شی دی نه، یا سپیسینګ وي. او ښه خبره ده سپیسینګ. ته کولی شې دا ټوله څه په وکړې داسې ورته اجسټ کړې، پر دا ځای باندې کښېښې او هلته چې موږ تاسو دغه یو شی درلودی نه، دلته مثلا راغلی لینت ډیامیټر چې واخلې، دلته مثلا 8 د سیخ ډیامیټر دی، پسې راځې متر ام درته اخلې. ام څه شو؟ میډل پوینټ دی. د هغه څخه وروسته راځي ال ورته اخلي. ال معنا لینت 200 متره دی. د هغه څخه وروسته راځي سپیسینګ دلته انتخابوې 15 سپیسینګ دی. دا شی ته کولی شې پرې کښېږدئ. په دې ترتیب سره اسانه یو شی جوړ شو نه. دا اوس موږ په ډایمنشن مینیو کې ټولرنس د هغه څخه وروسته سنټر مارک دی. که چیرې موږ دا دایره ولرو دا سنټر مارک نه شو کوي. چیرې راسو پر سنټر مارک باندې کلیک وکړو، دا شی کلیک کړو، دا موږ ته څه کوي سنټر مارک یې راته شو کوي. د هغه څخه وروسته موږ او تاسو انسپشن لرو. کله چې پر انسپشن باندې کلیک وکړو او ډایمنشن موږ څخه اخیستی وي، پر هغه باندې دا خطونه څه به کوي ساده داسې یو خط ورباندې راګرځي. دا زموږ مثلا یو ډایمنشن دی. راځو دلته پر دغه انسپشن باندې کلیک ووهو. دلته سلیکټ ډایمنشن دی. زه راځم دا ډایمنشن ورته سلیکټ کوم، انټر کوم یې. اوس نو دا شیپ دی، وایي ته غواړې پر خپل ډایمنشن داسې یو شیپ راوګرځوې، داسې یو شیپ راوګرځوې او که نو شیپ. د هغه څخه وروسته دلته یو ایکس دی، مثلا دا خپله فاصله ښیي او دلته په پرسنټیج یې درته ښیي. که ته غواړې لیبل کې مثلا یو نوم یو شی ورسره اضافه کړې نه، د مایل په نامه زه غواړم یو شی ورسره اضافه کړم او زه نه غواړم دا اصل نه چې دلته شو کېږي، زه دا اصل نه غواړم چې ورسره ښکاره شي. نو زه دا شی اوکې کوم، مایل راغلی وي 200 راغلی، هغه شی ورباندې راوګرځوئ. دا اوس موږ تاسو انسپشن. د دې څخه وروسته جاګ لاینر دی. د جاګ لاینر په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې چشمانو سیکشن لکه یو ډایمنشن موږ تاسو یو دغه لرو، سړک لرو. سړک خو ما د کابل کندهار پورې ډېر غټ سړک دی. دا ټوله موږ تاسو په یو ورق پرېښه نشو لیکلی. په دغه دپاره موږ تاسو کته اخلو. مثلا داسې موږ تاسو دا یو سړک دی، دا مو یو سړک دی. دا شی به زه ټرین کړم. اوس نو د دې دپاره زه دا ټوله سړک نشم دغه کولی، نو زه څه په کومه داسې یو کته اخلم. دا به زه داسې مینولي شی درته جوړ کړم چې تاسو ما یې صفحه خلاص کړه. دا به ټرین دا د امتداد معنا لري. نو نور دې خواته امتداد لري او دا کته ده، پر دا ځای مثلا نور کته سوی دی. دلته دا جاګ لاینر چې دی دا به موږ تاسو ته ډایمنشن دغه رقم کته راته ښیي. کله چې پر ده باندې کلیک ووهو، دا ډایمنشن کلیک کړو
اوس ته غواړې دا کاته په کوم ځای باندې هغه کې هر ځای چې ته کلیک وکړې پر هغه ځای باندې تاسو چې کړي داسې دا یو شکل درته دا ډېر اسانه شیان دي نه. د دې څخه وروسته ابلیک دی. د ابلیک په واسطه سره موږ کولی شو چې دا ډایمنشن په مایل ډول سره وشي. سلیکټ ابجیکټ یې کړی دا ډایمنشن سلیکټ ابجیکټ دی. راځو دا څه پکې سلیکټ پریس انټر چې دی دلته انګل زاویه ورته ورکوي 45 درجې زاویه زور ورته کوم د دغه ډایمنشن یې څه به وکړي په ابلیک ډول مخ نو داسې په موزي ډول اوس په مایل ډول دا ډایمنشن راواخلي نه. زه غواړم دی داسې را چینج کړم بیا ښه معلومېږي. تر مخ خو داسې دا راغلی اوس په ابلیک ډول سره سو دا ابلیک سو. او الاین ټکسټ دی. د الاین ټکسټ په واسطه سره موږ کولی شو چې دغه ډایمنشنونه چې دي زه به راسم یو ډایمنشن به واخلم بل دې ځای څخه دې ځای پورې داسې دا ټکسټ اوس په سنټر کې دی. ته کولی شې د دې ټکسټ په واسطه سره ته څه وکړې دغه ورته دغه کې انګل په زاویه سره مثلا دا ټکسټ غواړې وښیې اوس زاویه ورته ورکړې سپیسیفای انګل په ډایمنشن زاویه باندې واړوئ نه. بیرته راځو ډایمنشن ته دلته راځې لیفټ طرف کله چې کلیک وکړې چپه طرف ته بیایي همدا ډول سره دا نور سنټر دی او رایټ دی. د هوم په واسطه سره کولی شو چې کله د انټر کو په هر ځای کې چې دی بیرته دی څه پکې سیده کوي نه مایل ډول سره ومازي هوم څه پکې هغه سیده حالت یعنې دغه ته برابروي. د دې څخه وروسته موږ اپډیټ فیلډ په واسطه سره موږ کولی شو چې کله موږ دا مثلا ډېر ډایمنشنونه اپلای کړي دي کله چې مالته ډایمنشن سیټینګ ورته کړی یم دی ډایمنشنونه مو وکړله هغه سیټینګ ور باندې اپلای نه شو د هغه دپاره ته غواړې پر دغه ځای کې تا تغیرات راوستي دا ټوله سلیکټ یې هغه څه پکې اپډیټ ور باندې وایي دا ټوله ډایمنشنونه څه کېږي هغه نوي دغه ته اوړي دا هغه نوي ډایمنشن سټایل ته اوړي. ډایمنشن سټایل اوس وایي دا موږ په فارمټ مینیو کې هم پرېښیو که نه کمه دا دی ډایمنشن سټایل نو دا څه پکې ټوله اپډیټېږي. او د دې څخه وروسته دغه چې دی ریاسوسیټ ډایمنشنز دی د دې په واسطه سره موږ کولی شو چې یو ډایمنشن واخلو دا ډایمنشن موږ دلته سلیکټ کړی دی. ته کولی شې چې دغه ډایمنشن د دوو نقطو څخه څه په وکړې راواخلې دلته یې اوس لیکلي وایي سپیسیفای فرسټ ایکسټینشن لاین اوریجن مثلا دغه لومړۍ نقطه وه دغه څه پکې دومه نقطه کوي دا ولې نه واوښتي څوک یې غوښتلی راځو مثلا دغه څوک ورته انتخابو دې څخه وروسته دغه نقطه دغه کوو بیا هم نه واوښتي دغه ایکسټینشن لاین صحیح شو. پر دې باندې کلیک وهو د دې څخه وروسته دوم ځای خو دغه دی دا ډایمنشن دا دوه نقطو راخیستل شوی ته غواړې اوس په دا سنټر کې راولې نه پر دې باندې کلیک وایې دا څه پکې هغه سنټر ته دغه کوي یو شی ورته تغیروي. د دې څخه وروسته دغه دوه شیان موږ تاسو لرو یو اوور راید او بل ډایمنشن سټایل دی. ډایمنشن سټایل موږ تاسو ډېر زیات استفاده کوو نو په دې خاطر یې باید سم زده کړو ځکه چې موږ تاسو ډایمنشن سره ډېر کار لرو ګڼ شیان تغیرات چې په دې کې راوستلی شو. اوور راید په واسطه سره په انګلیسي معنا څخه معلومیږي یو شی چې پر بل شی باندې ته څه پکې د یو شی چې جوړ کړي ته غواړې یو نوی شی ورباندې اپلای کړې یا پر هغې راسربېره کړي دې ته اوور راید ویل کېږي. نو راځو اول ډایمنشن سټایل ته په ډایمنشن سټایل کې موږ دغه منیو راته راخلاصېږي دا اوس چې دی آل سټایل دی که تا دلته نور سټایلونه هم جوړ کړي وي د نیو سټایل په واسطه سره مثلا موږ نوی سټایل جوړولی شو د اسد په نامه سره سټارټ ویت د سټنډر څخه شروع شي د انوټیټیو څخه شروع شي او دلته دغه انوټیټیو دا هم د ډایمنشن یو سټایل دی نه او یوز فور د چې دپاره کار شي آل ډایمنشن د ټولو ډایمنشنونو دپاره کار شي که ته یوازې لاینیر ډایمنشن کوې که انګولر ډایمنشن کوې که د هغو دپاره کار یې نه د ټولو ډایمنشنونو فرق کوي آل ډایمنشن د ګورو ډایمنشنونو دپاره کار کوي. نو له دې څخه وروسته راځو کنټینیو ووهو د اسد په نامه که زه چېرې دا وکړي که د اسد په نامه ما سره یو دغه جوړ شو دا نیو شو. د موډیفای په واسطه سره په دغه کې موږ تغیرات راوستی شو. د اوور رایټ په واسطه سره موږ کولی شو چې د دغه ډایمنشن تغیرات پر دې ډایمنشن باندې اپلای کړو او د کمپیر په واسطه سره موږ کولی شو چې دوه ډایمنشنونه چې شو سره کمپیر کړو. دلته کمپیر نوشته دلته ویت نوشته دی د کوم یو سره کمپیر یې زه د سلنډر سره مثلا کمپیروم نو اوس په اسد کې خو تغیرات نه په سټنډرډ کې ونه په دې خاطر دوی دوه یو بل سره چش کوي نه دغه کوي دواړه یو شی کوي. نو راځو اوس د دې موډیفای ته راځو کله چې پر دې باندې کلیک وکړو اول شی موږ لاینیر لرو دا لاینونه چې دې ته لاینیر ورکړي له دې په واسطه سره موږ کولی شو چې څه وکړو دا دغه رنګونه ورته تغیر کړو. لاین ټایپ دی د لاین ټایپ په واسطه سره موږ کولی شو دا خو اوس یو سټرایټ لاین دی ته کولی شې چې په دې کې څه وکړې لاین ټایپ موږ ویلي وو چې مختلف لاینونه نور باندې اپلای کړي خو دلته بل شی موږ نور باندې اپلای کړو دغه سټرایټ لاین دی. لاین ویټ دی د دې په واسطه موږ کولی شو دا لاین تشوار کړو ډبل وال ایکسټند بیانډ ټیکسټ دا خو نو کار نه کوي
او بیس لاین سپیسینګ دی دغه نقطې سره دی خو د یو بل سره وصل دي که ته غواړې دې دوه ته فاصله او سپیسینګ ورکړې هغه موږ تاسو کولی شو چې په دغه ځای کې دا سپیسینګ ورته ورکړو صحیح دی د دې څخه وروسته سپریس ته اوس غواړې چې مثلا دا خوا یې ښکاره شي که نه شي ښکاره نه دا دواړه څه پکې پټوې په دې ډول سره دا څه پکې پټېږي ته کولی شې په واسطه سره یې شو کړې د دې څخه وروسته دغه نور سپین لاینونه چې معلومیږي دغه عمود چې معلومیږي دا بیا څه شي د ایکسټنشن لاینونو تغیرات دي ته کولی شې چې پر دې باندې هم دا لاینونه ورته تغیر کړې او دا خو نو بیا دغه د لاین ټایپونه چې دا لاین 1 دی او لاین 2 دی لاین ټایپ ایکسټند لاین 1 دا مثلا دا یو دی دا دوهم دی نه دا 1 شو دا دوم شو ته کولی شې دا څپه وکړې ورته تغیر کړې دا لاینونه لکه دلته چې موږ وویل نه هغه نامرئي خط غواړي مرئي خط غواړي هغه شی او لاین ټایپ دی ته کولی شې چې دا لاین ټایپ ورته څپه وکړې ورته تغیر کړې دا خو نو موږ تاسو نه ورته تغیر وکړو ښکار یې په دې ډول سره او بیا هم غواړې دا لاینونه شو کړې او کې هایټ کړې صحیح شو د دې څخه وروسته افسیټ فرام اوریجن دی ته کولی شې چې دغه اوریجن څخه د مبدا نقطې څخه دی دا اوریجن اخلي دلته یو څه فاصله لري دا فاصلې ته څه کولی شې ورته زیات او کمولی شې دا به زه 0.2 کمه صحیح شو دغه فاصلې ته کولی شې ایکسټند بیاند ډایمنشن دی 0.3 دغه لاین چې شو دې ځای څخه څه اضافه کړي دا ټوله داسې یو شی دی نه او ته کولی شې دغه لاینونه نه دي دا لاین خو تر دې ځایه راغلی دی ته کولی شې دغه لاین څه وکړې د دې په واسطه سره ورته غټ کوچنی کړې په دې په واسطه سره دا اوس موږ چې دا وینیو د دې څخه وروسته سمبول اینډ ایرو ته راځو دا سمبول او ایرو ده نه اوس دغه فرض سمبول چې دی سمبولونه موږ ته ارکیټیکچرل سمبولونه دغسې ابلیک یا ارکیټیکچرل کارو نه ابلیک یا ارکیټیکچرل کارو ځینې خلک بیا دا چې دی کلوزډ فیلډ یا ایرو سیسټم هم کاروي زه خپله چې ما ډېر کار کړي دا شی کار کړی دی صحیح شو دا و د دې شی دغه د دې څخه وروسته راځو لیډر دی ته کولی شې چې د لیډرو لپاره هم څه وکړې مختلف شکلونو ته انتخاب کړې لیډر خو موږ په ډایمنشن کې ویلي وو که نه اوس چې کار وکړي لیډر در مخه داسې دغه شکل درلودي د ایرو شکل درلودي ته کولی شې چې دا څه وکړې شکلونه ورته تغیر کړې هر شکل چې ورته انتخابوې دا په دغه ډول دی ایرو سایز دی دغه سایز چې موږ تاسو لرو کله چې موږ دلته ایرو انتخاب کړو دغه ایرو سایز چې دی دا موږ تاسو په دغه ځای کې ورته چینجولی شي 0.2 0.5 دا ایرو سایز چې کېږي غټ او کوچنی کېږي سنټر مارک دی دا دایرې سنټر مارک شي دا نن ښکاره کړي مارک ښکاره کړي که ته غواړې دا مارک دلته په خپله اندازه سره غواړې غټ او کوچنی کړې ته کولی شې چې څه وکړې دا مارک غټ او کوچنی کېږي او که غواړې داسې په لایلو سره یې وښیې دا شی دلته ورته کولی شې اگر داسې مهم شیان نه شي خو مهم شیان یې مخته راځي خو بیا هم باید زده وي پسې بریک سایز دی بریک دغه کله چې مثلا پر دا ځای باندې دی دا کته کېږي ماتېږي نه دغه ځای څخه تر دغه ځای پورې دلته خو دی یو بریک اخلي نه د بریک سایز ته څه په کولی شي دلته ورته اجسټولی شي 0.2 په اندازه سره هغه ته څه په کولی شي ډایمنشن بریک دلته ورته سټولی شي پسې آرک لینت سمبول دی آرک لینت چې موږ تاسو دلته یو آرک اخیستی هغه ته دا سمبول پریسیډینګ ډایمنشن ټیکسټ یعنې دا ډایمنشن ما اخیستی دی ډایمنشن پریسیډینګ ډایمنشن ټیکسټ دا معنا لري چې دا ډایمنشن ټیکسټ سره همزمانه ماته راوله په د مابینځ کې راوله نه او اباو ډایمنشن ټیکسټ دا معنا لري چې دغه که چیرې موږ دلته آرک اندازه کړي وي د ډایمنشن راځي د هغه پر سر باندې راوله نه او نن خو نه معنا عادي حالت کې کار څخه واخلو او دا هم جوګډ انګل دی جوګډ خو موږ تاسو دلته لکه مخکې چې وویل هغه کته چې مو واخیستله د هغه دپاره چې وایس شي او شی معلومیږي نه دغه اوس جاګ لاینر دی دا په 45 درجې سره چې سوی دی کته سوی دی که ته غواړې دغه جاګ لاینر دغه زاویه ورته تغیر کړې نو هغه ته کولی شې چې په دا ځای کې ورته تغیر کړې نه چیرې ولاړو ایرو سمبول په دا ځای کې دلته ته کولی شې دغه زاویه ورته څپه وکړې ورته غټه کړې دا 45 درجې دي ته ورته وایي چې دا ماته 80 درجې زاویه کړه کله چې موږ تاسو دا اوکې کړو او دا کلوز کړو دا شکل ونیلو سابلیټ ډایمنشن ته راځو ډایمنشن سټایل موډیفای دا چې څه د راډیوس جوګ ډایمنشن سیټ کړی ونو او دا هم چې لینیر جوګ ډایمنشن جوګ هایټ فیکټور دی دا د جوګ هایټ چې اوس 1.15 غټ ته کولی شې چې دا نور هم څه په وکړې غټه کړې مثلا 2.5 په اندازه سره نور غواړې چې څه په وکړې غټه کړې نو دا خپله د دې چې تغیرات صحیح شو بېرته راځو ډایمنشن سټایل ته موډیفای منیو
دا اوس موږ تاسو د ایرو او سمبول درس د دې څخه وروسته ټیکسټ دی په ټیکسټ کې موږ کولی شو چې د ټیکسټ څه وکړو ټیکسټ شکلونه ورته تغیر کړو دا خو نو ټول مو ویلي چې په ټیکسټ کې نه راځي مختلف ډول ټیکسټونه ورته دغه کوي دا شی سو ټیکسټ سټایل ورته انتخابېږي ټیکسټ کلر ورته انتخابېږي د ټیکسټ لپاره څه ډول یو کلر غواړي هغه ورته انتخابولی شي د دې څخه پیل کلر دی دا شاوخوا دی باید په څنګه خط باندې ډک یا دو شاته بیکګراوند چې راځي نه هغه موږ سلام ټیکسټ هایټ دا شی ډېر مهم دی ځینې وخت موږ ډایمنشن واخله ټیکسټ بیخي معلومیږي نه نو د هغه لپاره ټیکسټ راځو دلته مثلا هایټ یې دا 0.13 دی دا ته ورته 0.25 کوي څه پکې ورته غټه دا شی سو په څېره د شاوخوا یو فریم جوړ کړي که نه کړي جوړ د دې څخه وروسته که چیرې وایي موږ ورټیکل ډایمنشن اخلو دا ټیکسټ په کوم ځای کې راځي سنټر ته راسي اباو لوړ ته راځي دلته اوس دا ورټیکل په ډاو سره دی اباو ته رالي آوټ سایډ د باندې غواړي جی آی اس موډ دی او که بلو لاندې غواړي هغه ټوله څه پکېږي ورته سټېږي او دا هم د هوریزنټل لپاره دی د هوریزنټل په باره کې ته چا رقم غواړي دا خو هوریزنټل داسې ډایمنشن دی نه غواړي په کوم ځای کې راولي هغه ته دلته ورته سټولی شي ټول تغیرات یې ښه په دقت سره معلومېږي پس یو ډایرکشن دی ډایرکشن اوس د لیفټ څخه د چپه طرف څخه وراسته خواته شروع دی خو انګلیسي ادا دي د رایټ څخه د لیفټ خوا څخه چې شروع کړي په دې ډول سره چې کېږي روټیټ کېږي د ټیکسټ او افسیټ فرام ډایمنشن دا خط دا ډایمنشن لاندې د ده څخه اوس دا افسیټ چې دی 0.0 نه دی که ته چیرې دا ورته غټ کړې نو دی څه پکېږي ورڅخه لرې کېږي 0.15 مثلا 15 ورته دغه کوي دا شی څه پکېږي ورڅخه لرې کېږي دا شی او ټیکسټ الاینمنټ دی دا ټیکسټ الاینمنټ مثلا دی اوس ټوله خطونه په هوریزنټل ډول سره ښیي ته غواړې که چیرې داسې مایل خط هغه په مایل ډول سره درته وښیي که چیرې افقي چې دغه کړي هغه په هغه ډول درته وښیي او که ایسو سیسټم غواړې ایسو کې دا رقم سیسټم دی هوریزنټل یې صحیح دی نه دا اوس موږ ته ټیکسټ سایز د دې څخه وروسته فکس دی فټ دی د فټ څخه راتېرېږو دا نه وایو پرایمري یونټ دی پرایمري یونټ کې اوس دا ټیکسټ چې موږ وګورو دا ځینې عددونه 1 متر نه اخیستل کړو 0.000 دلته څو صفر راغلي دي 4 صفر راغلي دي دا صفرونه ته کولی شي چې دلته ورته اډجسټ کړي او یونټ فارمټ دی کم یونټ کاري ډیسیمل کاري انجینرینګ ارکیټیکچرل فریکشنل کسری دی مثلا وینډوز ډیسکټاپ کاري ساينټیفیک کاري دا هر یو خپل ځان ته جلا جلا دي نه موږ ته زیاتره ډیسیمل څخه کار اخلو د دې څخه وروسته موږ ته کولی شو چې دا د غلط ورته سیټ کړو اوس نو دغه چې ښکارېږي ته په دا ځای کې دلته اوس دا په چېرته پیریډ جلا شوی ته کولی شې چې په کامې سره جلا کړې او یا هم په سپیس سره جلا کړې نه په پیریډ سره دی راوند اپ دی در کومه ځای پورې راوند اپ وکړي ته کولی شې چې راوند اپ دلته ته څه کړې ورته جوړ کړې تر کومې نقطې پورې موږ څخه نو تر درو خانو پورې راوند اپ وکړو دا تر درو خانو پورې راوند اپ شو د دې څخه وروسته سفکس او پرفکس دی دا زه یو ډایمنشن لرم زه غواړم دې ته یو مخ ته پرفکس خو مختار ته ویل کېږي نه زه مثلا دلته زه یو شی ورته اضافه کوم نه دا څه پکېږي دلته ورته اضافه کېږي او که سفکس غواړې دا بیا څه پکېږي مخ ته ورته اضافه کېږي مثلا لاین 1 متر راغلی که نه او اپلای ټو لیاوټ ډایمنشن اونلی یعنې دا شی چې زه اوس دلته دغه کوم پرنټوم یوازې دا پر دې باندې اپلای کړه دا ټیک مارک ورکړو او که دا اوس یې څه کړو پر ټولو باندې اپلای کړي د دې څخه وروسته زیرو سسپنشن دی زیرو سسپنشن دا معنا لري که اوس موږ ته ګورو 0.8 دی که نه 0.8 دی که چیرې دا ورته ورکړو هغه ساده اشاریه راته شي صفر ورڅخه غورځي او ټریلینګ بیا دا معنا لري که چیرې اوس دا 1.0 دغه دی دا بیا څه پکې هغه صفر ورڅخه غورځي اضافي شی دی څه پکې ورڅخه ایسته کېږي او یونټ فارمټ دا بیا د انګولر د زاویو دپاره دی نه سیمل عدد دلته ورته انتخاب شوی دی پریسیژن بیا هغه اشاریې چې څو درجې زاویه سره دلته اشاریې غواړي هغه درکې ابلاغ نو بیا هغه څه دی لیډینګ او ټریډینګ دی ټریلینګ دی که ټریډینګ دی ټریلینګ دی نه هغه شی چې موږ تاسو وویل دا هغه شی دا بیا د زاویې دپاره دی دلته دا زاویه چې موږ کوو دا اوس موږ تاسو پرایمري یونټ الټرنیټیو یونټس دي الټرنیټیو یونټس داسې کار کوي خو استفاده نور څخه کوو خو کار په دې ډول سره کوي چې ته غواړې دوه دانې ودغه وشي سیسټمونه وشي هم مثلا MKS سیسټم وشي هم US سیسټم وشي هم مثلا یو ډایمنشن ته اخلي هم په فوټ سره شي هم په متر سره شي نو هغه شی بیا موږ تاسو دلته کاروو دلته اوس که چیرې موږ ته وګورو دوه شی دا 1 متر دلته 15 ښکاره کوي صحیح شو دا 15 ته کولی شي موږ وایو 1 متر څو دی 3.23 فوټه دی 3.23 فوټه ورته وایي او اوس کله چې دلته د 1 متر واخلي دی دا څو سو 3.23 فوټه هغه په فوټ سره هم تاته شي
بیا ته کولی شئ چې دلته څه شوه چې دا راوند اف ډسټنس ټو راوند ډسټنس دا بیا څه کېږي راوند اف ورته دغه کېږي نه د دې څخه چې کوچنی عدد ته غواړې مثلا په انچ باندې غواړې هغه بیا تل دلته سټوای شئ او دلته بیا دغه شي ته وسته پریفکس او سفکس ورکولی شئ او دا خو نو بیا هغه زیرو سسپنشن هغه بیا د څه لپاره دي د دغه شي لپاره دا اوس چې موږ تاسو جوړ کړي دا ورته ورکوي نی ورته ورکوي او دا هم بیا چې دی افتر پرایمري ویلیو او بیلو پرایمري ویلیو یعنی هغه اصلي عدد چې دی دغه څخه وروسته راسي او که د هغه ویلیو څخه کښته راسي نه دا شی سو که دا څخه ایستو دا بېرته دغه کېږي ټولرنس دی ټولرنس څخه څه کېږو راتېرېږو ټولرنس باندې کار نه کوو او دا شی څه په کوو اوکې کوو یې او دا په دې ډول سره کلوزوو نو دا وه زموږ توس ډایمنشن منیو چې د خیره سره خلاصه مو کړله په ډایمنشن منیو کې که اوس کوم سوال کولی شئ ډایمنشن خو نو د اسانه دغه لپاره چې پاته سو دغه شی ډایمنشن اوورراید خو موږ داسې وویل چې مثلا موږ غواړو چې یو شی پر بل شي باندې اپلای کړو یو ډایمنشن پر بل ډایمنشن اپلای کړو د هغه څه په کوو اوورراید کوو یې هغه یو ډایمنشن پر بل ډایمنشن باندې موږ اپلای کوو د هغه دپاره موږ دلته اوورراید درلودي پر دغه ځای باندې درلودي نه اوس مثلا دا سټنډرډ دی دا پر دې اوورراید کېږي نه که چېرې اوورراید ووایې دا بیا څه په کېږي زه راځم په دې شیانو کې مثلا تغیرات راولم په دې شي کې مې تغیرات راوستی ټکسټ هایټ مې ورته 0.5 کوي دغه لاینونه زه راځم ورته سره کوم دا اوکې کوم کله چې اوکې کوم ته د اوورراید په نامه سټایل اوورراید په نامه سره دلته یو شی دغه کېږي اضافه کېږي صحیح شو اوس خو دا ډایمنشن ما جوړ کړی دی که زه غواړم هغه اوورراید پر دې باندې اپلای کړم نو راځو دلته اوورراید مو اخیستی دا شی مو ورته سلیکټوئ دا شی مو سلیکټوئ انټر کوئ هغه څه کېږي اوورراید پر هغه بل شي باندې اپلای کېږي دا شی هم استفاده کوو نه صحیح دی استعمال یې په دې ډول سره دی دا اوس موږ تاسو ډایمنشن منیو د دې څخه وروسته موډیفای منیو ول دا پارامتریکو د دې دا منیوګانې نه وایو دا شی نه وایو هیلپ منیو نه وایو ایکسپریس منیو نه وایو په دې خاطر یې نه وایو په دې کې داسې خاص مهم شی نشته ما تر اوسه پورې دا شی استفاده کړی دی نو یوازې وینډو منیو د ویډیو منیو ډېره ساده ده دا بیا د خیره سره دغه سره ووایو صحیح دی